دا د هغه مالک الملک چې کن فیکون ذات ته د هغه د یو نوم وظیفه ده چې ډېره خاص او ډېره اثر کوونکې ده چې محترم دا هیڅ هم موجود نه په دې دنیا کې لیکن رب ذوالجلال ذات چې کوم دی دا موجود او دا هر څه مونږ او تاسو وینو دا به بیا هم پناشي لیکن خالق او مالک ذات دا به بیا هم موجود چې یکتا ذات ته واحد لا شریک ذات ته نن درته محترم دا غیر رب ذوالجلال د یو خاص او عظیم الشان مبارک نوم وظیفه چې کوم دی درته بیانوم چې کوم ورونه او خويندې چې په مشکلاتو کې مبتلا دي په ناممکن حاجتونو کې مبتلا دي په مصايب کې مبتلا دي په پریشانو کې مبتلا دي مقاصد لري او دغه مقاصدو کامیابی غواړي یا په قرضونو کې راګیر دي هغه مسافرونه چې بهر ملک ژوند کوي او داوی مسائل دي د ویزې متعلق دي د کاروبار متعلق دي د روزګار متعلق دي ټول حاجتونه چې د سره تعلق لري چې جایز وي دار د زندګۍ د هر حصے سره ان شاء الله تعالی کریم الله بدغه حاجتونه چې کوم دي دا پوره کوي محترم دا ډېر عظیم شان او ډېر خاص وظیفه ده لازمن چې کوم دي ورځ کې خامخا اسانه وظیفه ده پدې باندې د 3 منټه پدې وظیفه باندې بستاز ټوټل لګي لیکن محترم ډېر بے فنا برکات دي ورځ کې یو ځل دا وظیفه خامخا دا کوي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته تمام تعریفون او حمد و ثنا د رب ذوالجلال د پاره چې خالق او مالک د کل کائنات دی او درود و سلام په نبی مصطفی احمد مجتبی محمد عربی صلی الله علیه وسلم باندې امید د رب ذوالجلال نظر محترم چې تاسو په ټول روغ جوړ په صحت باندې برابر یې کریم ربم د هر درد د هر غم د هر مصیبت او د هر آفت نه په حفاظت کې وساته محترم د الله جل شانه د یو مبارک نوم چې ډېر خاص او ډېر بے فنا طاقت والا اسم اعظم هم ورته ویل کیږي درغه رب ذوالجلال د یو ډېر عظیم الشان نوم وظیفه رتن بیانو هغه رب چې هغه چاته محتاج ذات نه دی بلکې مخلوق ټول پټولا الله جل شانه ته محتاج دی په هر لمحه کې د ژوند په هر ساعت کې په هر غړۍ کې لہذا من او تاسو به د رب ذوالجلال چې احد الصمد ذات ته او بے فنا عطا کون کې ذات ته من به د الله جل شانه تملرو او امید بلرو دعاګانې معجزې سره غواړو او نا امیدي بنکو بعض اوقات انسان چې کم دی وظایف کې ذکر او اذکار کوي عبادت کې او دی وی رزما حاجتونه نه پوره کیږي او زما مقاصدو کې ماته کامیابی نه ملاويږي دی مایوس شي مایوسی محترم دا به کم دی نه کو بلکې خپل دعاګانې به عاجزۍ سره چې کم دی غواړو جاری به ساتو دا شان ذکر او اذکار چې کم دی دا محترم او تاسو جاری ساتو نه چې کوم وظیفه د محترم دا ډیره قیمتي او ډیره اثر کوونکې وظیفه ده چې د کم حاجت لپاره تاسو دعا غواړئ اول هو دعا محترم انسان غواړي دا چې دعا غوښتل پکار دي چې الله زما دا پلان کې حاجت ته دا حاجت نه پوره کړي دا چې دعا سره غواړي یا الله کو خیر می پکې وي رب ذوالجلال ته زما دا حاجت پوره کړي دا خیر پکې ما دا عطا کړي او رب کائنات خیر پکې نه او ما دا پدې کې پدې حاجت پوره کېدو کې زما څخه خیر وغیرہ نه کریم الله زما زړه ته واړي او ما دا دې چې کوم نه صبر راکې او یا الله زبستا بیا شکر گزار بنده عاجز بنده چې کوم دې دایم رب ذوالجلال ذات چې کوم دې داغه شکریا شکر دا هم په هر حال کې د الله تعالی چې کوم دی حمد و ثنا دا بیانو شکر به د الله جل شانه چې کوم دی دا وبازو د الله تعالی حمد و ثنا شکر دا به هر ټیم کې چې کوم دی دا به وایو ناشکری دا به نه کو ناشکری ګناه ده چې انسان چې کوم دی دا ناشکر شي دی د خپل ځان نه خطه طبقه والا انسان ته وګوري نو دی به چې کوم دی د خاور راوړي خپل ته به واچي دومره چې د الله تعالی سره پناه ورکړي او د نخښه درجه ته وګوري چې الله تعالی هغه بندل سندي ورکړي چې د په خطه درجه کې دی لہذا چې کله انسان څخه نعمتونو دار سره شي د دې ځان نه چوت بنده ته چې کوم دی وګوري چې د غرور او تکبر نه چې کوم دی دا بچ لہذا په هر حال کې عاجزي او د الله تعالی شکر وستل چې کوم دا پکار دي دا سينو چې سينو موږ ناشکری وکړو او الله جل شانه د هغه نعمتونو کوم چې الله تعالی موږ ترا عطا کړی دا غینه موږ او تاسو الله تعالی چې کوم دی محروم نه کی نو ناشکری دا په یو وخت کې چې کوم دی نه پکار بلکې هر ټیم څوک درنه تاسو کی چې څنګه الحمدلله
الحمدلله علی کل حال. د الله تعالی حمد او شکر دا په هر حال کې. که ته بیماری په حالت کې مې د الله جل شانو شکر وباسه، کې دې شي دغه نه سیوا ته بیمار شي، شکر نو باسه دغه نه الله تعالی چې کوم نه سیوا بیمار کی یا ستانه به سیوا مرض کې او انسان چې کوم نه مبتلا هغه هم شکر وباسي. نو الله جل شانو دې من خپل شکر گزار بندگان چې کوم دي دا جوړ کړي. ځکه بعض اوقات لږ معمولی غونته کی غلطی او لغزش چې کوم دی هغه باندې الله تعالی بنده چې کوم دی داران شي، او بعض اوقات معمولی غونته کی نیکی باندې الله جل شانو د انسان ژوند چې کوم دی دا بدلوي، د انسان زندگی دا بدلوي. نو موږ او تاسو بچرته هم ناشکری دا بنکو او د الله جل شانو ذکر او اذکار هر وخت کې استغفار او اهتمام کول، د درود شریف چې کوم دی اهتمام دا کول پکار دی. بهرحال محترم نن چې کوم وظیفه دا ډېر عظیم شان او خاص وظیفه ده او د دې لپاره د ورځې سقید نشته. هر ټیم چې کم دی په هر ورځ هر وخت دا تاسو چې کم دی دا وظیفه دا کول شي اسانه وظیفه ده. په دې سکین متاسو د احکاری د الله جل شانو صفاتون دی یا صمد یا صمد یا صمد. دا دې اسم مبارک چې کوم تاسو باندې ذکر کوئ دا به څومره د دې وظیفه دا به صرف او صرف 300 مرتبه روزانه وایي. سحر وای، ماسپهیم وای، مازیګر وای، ماخام ماسوتن سټیم تاسو فارغی مخکې ورسته یو ځل د دفاع کوی او بیا خو په اطمینان زکه دا لږ وخت ویل کېږي. نو یا صمد یا صمد چې دا आवाज تا د زړه نه کم دی، د زړه د دړکن سستا د आवाज کم دی دا ادا کېږي داسې انداز کې چې کم دی د دې ادایګي پکار ده چې کله یقینو کې محترم کله یو وظیفه یو ذکر تاسو د زړه نه کوي دا غي سکون او اطمینان به تاسو ته کم دی یو قسمه دا حاصلېږي. موږ تاسو ته فکر چې هر عبادت او هر ذکر هر وظیفه چې کوم د موږ د زړه نه کوم نو هغه شان چې کوم د برکات موږ تاسو ته بیا د ملاویږي. موږ تاسو ته پکار دي چې اطمینان سره د دې ذکر د ورځې صرف 300 مرتبه مخکې ورته یو ځل درود پاک او بیا په عاجزۍ سره اطمینان سره خشوع سره د الله جل شانه د خپل حاجتونو د خپل مشکلات او پریشانی څه قسمه مسائل وي پریشانی وي الجنون وي د هغه باره کې د الله جل شانه چې کوم د دعاګانې وختل یو سورہ ذکر محترم تاسو د فتح ولګي استاسو جون به بدلیږي، استاسو په جون کې به سکون راځي. الله جل شانه مخلوق ته چې کوم د نه محتاج کې دا داسې عمل دی. نو دا عمل او دا وظیفه په خپلم دا شروع کې او لږ ټیم په لګي د ورځې هر ټیم دا تاسو کولای شئ او دا شان صدقه جاری په نصر د خپل خويندو سره لازم شیر. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته.